السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ورځ کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د مسنجر ټول میسجونه صرف او صرف په یو کلیک باندې ډیلیټ کړو. نو ډیرو دوستانو موږ دا غوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو چې د مسنجر هغه میسجونه چې موږ د خپلو ملګرو سره ډیر زیات چټ کړی دی څنګه کولی شو چې ټول میسجونه صرف او صرف په یو کلیک باندې ډیلیټ کړو. دوستانو تاسو ته په دغه ویډیو کې ډیره اسانه طریقه درښایم. صرف دوستانو تاسو په یو کلیک سره کولی شئ ټول میسجونه ډیلیټ کړئ بغیر د دې نه چې تاسو کومه خواري یا تکلیف وکړئ. دوستانو کله چې تاسو خپل مسنجر خلاص کړئ تاسو شاید د خپلو ډیرو ملګرو سره زیات میسجونه کړئ. که چېرې تاسو دوستانو په یو میسج ډیلیټ کوئ راځئ یو میسج باندې کلیک کوئ ډیلیټ کوئ دا کافي زیات وخت نیسي او شاید تاسو د خپلو دوستانو سره په سلګونو ملګرو سره چټ کړی وي او هغه هم په زرګونو میسجونه لګوي د ټولو ډیلیټ کول زیات وخت نیسي. نو دوستان تاسو ته ډیره اسانه او په زړه پورې طریقه درښایم. تاسو هم دغه ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو هیڅکله سکیپ کوئ مه تر څو په طریقه باندې سټیپ بای سټیپ پوه شئ. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورادونه هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. دوستانو دې لپاره تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت دی دغه وای براوزر د چې کوم ښکاري دغه لینک زه تاسو ډسکرپشن کې هم اچوم او دوستانو او تاسو پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ د وای براوزر په نوم دی. کله چې دوستانو تاسو خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ لومړی به تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې را خلاص کړئ. لومړی زه مسنجر خلاصوم دوستانو او تاسو ته ښکاري دوستانو چې زموږ مسنجر کې اوس دومره میسجونه پراته دي موږ د ډېرو ملګرو سره چټ کړی دی او زه اوس راځم دوستانو وای براوزر خلاصوم. تاسو به خپل موبایل کې وای براوزر خلاص کړئ. کله چې انډیکس یا وای براوزر خلاص کړئ دوستانو دلته تاسو ته لومړی دغه سرچ اپشن راځي دوستانو د ټول نه اول خو به تاسو په دغه سرچ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو دلته کلیک وکړ او دلته به دوستانو تاسو ورته ولیکئ چې کروم دوستانو تاسو د ښه پام څه ډول چې زه لیکم همدغه ډول به تاسو هم لیکئ کروم ویب سټور. کله چې دوستانو دغه ولیکل او په سرچ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو سرچ باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو څو لینکونه راخلاصیږي ټول نه اول به تاسو راشئ دلته به دوستانو په دغه پورته لومړی لینک چې کوم راځي پر دغه کلیک وکړئ. کله چې دوستانو دلته کلیک وکړ نو لږه شېبه وروسته تاسو ته یو بل لینک راخلاصیږي. دوستانو که تاسو ته دغه ډول صفحه راغله تاسو صحیح ځای کلیک کړی دی او که دغه صفحه تاسو خلاص نه شو تاسو شاید کوم غلط لینک خلاص کړی وي تاسو بل لینک بیا ولټوئ. دوستانو دلته به لومړي سرچ چې راځي په دغه سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ ګورئ دوستانو لکه څه ډول چې زه لیکم همدغسې به تاسو هم ورته لیکئ ډیلیټ all messages. کله چې دوستانو دغه ولیکل په گو اپشن باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ سرچ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو دلته به تاسو ته یو صفحه راخلاصه شي ګورئ دلته تاسو ته دوه ډوله دغه پلګین راغلل یو د پورته دی او بل لاندې د دوهم چې کوم لاندې ښکاري د ګورئ ډیلیټ آل میسیج ډیلیټ آل میسیج آن فیسبوک پر دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو دلته کلیک وکړ لږ شېبه وروسته تاسو دغسې یو صفحه راخلاصیږي. دوستانو د ټول نه پورته لومړی به تاسو دغه ځای کې زه یې لومړی ریموو کوم دوستانو تاسو ته طریقه درښایم. ګورئ دوستانو تاسو ته په لومړي سر کې دغه شان راځي ما خو مخکې مې یو ځل انسټال کړی و دغه پلګین تاسو په دغه آټو کروم پر دغه اپشن ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو دلته کلیک وکړ او دلته آټو ایکسټینژن په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دغه بس تاسو دلته راشي. دوستانو کله چې تاسو لاندې راشئ دلته تاسو دغه صفحه راخلاصیږي په لاندې دغه ټیپ چې کوم راځي په دغه کلیک وکړئ دغه ټیپ کلیر کړئ بیرته خپل ټیپ ته راشئ. کله چې دوستانو دلته تاسو ته راغلی دغه اوس تاسو دلته راغی دوستانو تاسو به کله درې ټکو باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه راغلی وي ګورئ په دغه ایکسټینژن اپشن چې کوم ښکاري پر دغه چې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري ډیلیټ آل میسیج دغه ځای ته اډ شو. کله چې دوستانو دغه اډ شو اوس به تاسو راشئ د لاندې پلس اپشن چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو دلته کلیک وکړ اوس به تاسو د ټولو نه اوله راشئ دلته د پورته فیسبوک آیکن تیار په دغه ځای کې شته تاسو به د فیسبوک آیکن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو فیسبوک آیکن باندې کلیک وکړ او دلته به اوس تاسو خپل ایمیل پاسورډ ورته زیات کړئ. زه دلته خپل لومړی ایمیل پاسورډ لیکم زما ایمیل پاسورډ اتوماتیک راواخیستل په لوګین اپشن باندې زه کلیک کوم. کله چې مې خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړه په اوکې اپشن به ورته کلیک وکړئ.
د ټول ناول به دوستانو تاسو راشئ لاندې تاسو د درې ټکي ښکاري په دغه به کلیک وکړئ او دلته به دوستانو په دې خوا کې کله چې دلته کلیک وکړئ په دې خوا کې تاسو ته ډیسکټاپ سایت اپشن راځي ګورئ دوستانو دغه خوا کې تاسو ته ښکاري په دغه ډیسکټاپ سایت اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې دلته دوستانو کلیک وکړ اوس به تاسو لاندې دغه کم سرچ اپشن ښکاري m.facebook.com پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دغه دغه کلم اپشن چې کوم ښکاري په دغه به کلیک وکړئ او دغه ځای کې ګورئ دوستانو دغه m به ډیلیټ کړئ او دغه ځای کې به تاسو ورته ویب ولیکئ کله چې ویب ولیکئ دوستانو په ګو اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې دوستانو په ګو اپشن باندې کلیک کړ اوس تاسو مو فیسبوک به ډیسکټاپ سایت ته واوړي په بشپړه توګه ګورئ دوستانو دغه اوس ډیسکټاپ سایت ته واوښت دلته به دوستانو تاسو راشئ پورته تاسو ته مسنجر اپشن ښکاري کله چې دوستانو تاسو دلته راغلی دغه پورته مسنجر اپشن چې کوم راځي پر دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې دوستانو په دغه مسنجر اپشن باندې ورته کلیک وکړ او دغه خوا کې پورته دغه اپشن ښکاري دغه پول سایت ته تاسو واړوئ لومړی به تاسو مسنجر خلاص کړئ ګورئ دوستانو دا اوس مسنجر موږ ته په مکمل سایت کې راخلاصیږي کله چې په مکمله صفحه کې تاسو ته مسنجر راخلاص شو دا لومړی څه کې تاسو نه لږ سټیپ غواړي دا به تاسو ډن کړئ ورته ګورئ دوستانو ها کله چې دوستانو تاسو مسنجر په فول سایت صفحه کې راخلاص شو د ټول ناول به دوستانو تاسو راشئ په دې لاندې درې ټکو به کلیک وکړئ کله چې دلته کلیک وکړئ لاندې به راشئ په دې ایکسټینشن اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې دوستانو دلته کلیک وکړئ تاسو ته ډیلیټ اپشن راځي دلته ډیلیټ آل میسج پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته دوستانو تاسو ته سټیپ 2 ډیلیټ آل میسج پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دغه دوستانو اوس تاسو په سټیپ 2 باندې چې کله تاسو کلیک وکړ اوس به تاسو دوستانو لاندې راشئ پر دغه ټیپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو اتوماتیک راځي دوستانو یا آر یو شور یو وانټ ټو ډیلیټ آل میسج یس ډیلیټ پر دغه یس ډیلیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو او تاسو ته وایي چې سکسس تاسو په بریالۍ توګه د مسنجر ټول میسجونه په یو وخت باندې ډیلیټ کړل دوستانو دغه د زموږ د مسنجر ټول میسجونه په یو ور باندې ډیلیټ شول زه راځم خپل موبایل کې مسنجر اپلیکیشن راخلاصوم او تاسو ته ښایم چې زموږ میسجونه دغه چټ چې ملګرو سره کړی و ډیلیټ شو او که نه ګورئ دوستانو اوس تاسو دغه میسجونه ښکاري چې موږ د خپلو ملګرو سره کړي وو او زه دغه مسنجر ریفریش کوم تاسو درخوایم دوستانو تاسو ته ښکاري دوستانو چې میسجونه ډیلیټ کېدل شروع شول ګورئ دوستانو دغه میسجونه ټول ډیلیټ شول ډیلیټینګ روان دی تاسو ته ښکاري دوستانو تاسو ته ښکاري چې ټول میسجونه اوس ختم شول ډیلیټ شول او پورته چې تاسو کوم انلاین ملګري هغه درته ښکاري دې خوا کې چې کوم تاسو ملګرو سټوري اپلوډ کړي وي هغه به هم تاسو ته ښکاري او دوستانو تاسو ته ښکاري چې موږ د چا سره چټ کړی و هغه چټ هیچا سره اوس نه ښکاري دلته دوستانو تاسو ته ښکاري چې موږ د هیچا سره اوس چټ نه دی کړی او د مسنجر ټول میسجونه په یو ور باندې ډیلیټ شول دوستانو دغه یوه طریقه چې ما تاسو ته خو د په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي نو ویډیو ته لازم یو لایک ورکړئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ مننه ښه وختونه او ښې شیبې ولرئ